په کوزدیر کې تیاړی سپره ملک احمد بابا ریسټ هاوس کې د یوسفزۍ ادبي دوستان یاد میاشتنۍ غونډه وشوه چې پکې د تنظیم ټولو غړو شرکت وکړو. په دې موقع د تنظیم صدر حبیب عبید صاحب ډېرې ګټورې خبرې وکړي او زیاته یې کړه چې موږ ټول به د تنظیم سره مخلص یو. د یاد چیرمن حاجي جان پرویز صاحب د یاد د عهدهدارانو نه حلف واغستو او د دې نه وروستو تنقیدي نشست او آزاده مشاعره وشوه. غمه ستړی شوی یم، مرمه ستړی شوی یم، او شعر د سر چې نورې لارې نه سارم، نورې لارې نه سارم، زما ستړی شوی یم. منمه چې زما د قام بچې په پښتونخوا مین دی، منمه چې زما د قام بچې په پښتونخوا مین دی، الله دې خیر کړي خو لوګې په پښتونخوا مین دی. دا چې فاصلې زمون ختمېږي نن، زړونو نه ګیلې زمون ختمېږي نن. ساند چې راغلن نو سندره لاړه، بس چې راوالوتو کونتره لاړه. چینه په خوا کې د چینار وچه شوه، چینه په خوا کې د چینار وچه شوه، چې پیغله کله د ګودره لاړه. مختک تیغې به څنګه زرغون شي چې د مکتب بچې په بړه تمانچه ګرځوي. مننه. د پښتنو د پرمختګ تیغې به څنګه زرغون شي چې د مکتب بچې په بړه تمانچه ګرځوي. مشال صاحب شعر ده چې زما پرور باندې هنده و خاپیرۍ ناسته ده، زما پرور باندې هنده و خاپیرۍ ناسته ده، ترخ کې اکثر د پنډتانو کتابچه ګرځوي. مننه. لږ لږ میاد ساته، زړه مې آباد ساته، داسې پترس راګوره مونږ برباد ساته. زبل له چغې وها بل زنده‌باد ساته، زبل له چغې وها بل زنده‌باد. نسکم په پیالو شراب، راکه په کاسو شراب، او دوه لپې به وسکمه، دوه لپې به وسکمه او ستا د شونډو سرو شراب. یو ځل به د یو بل شو انتظار مکوه مړې، یو ځل به د یو بل شو انتظار مکوه مړې، دا زړه مې سم چاودلې راته قار مکوه مړې، راته قار مکوه مړې. مدینه مې په ذهن کې یو سوال پروت دی چې آخر ولې دا زموږ د کور دیوال پروت دی، او زه مې د خپل سیرې صادر باندې غمجن نه یم، زه مې د خپل سیرې صادر باندې غمجن نه یم، په دې خوشحال یم چې زه ستا په سر خوشحال پروت. یوې داسې حدیثې وتې ده چې مقصه اوس د قصې وتې ده، او توان د ویلو پکې پاتې نه دی، توان د ویلو پکې پاتې نه دی. ژبه د هر چا اوس د خولې وتې ده، او چې د په زړونو باندې راج پې کوو، چې د په زړونو باندې راج پې کوو، هغه مزه د لهجې وته ده. دای نن چې زه دلته ناست یم او زه دا وړه وړه لکانین یم کنه، او دیو کم شعرونه ووي، دوه هم غټ غټ شعرونه کم نه دي. د غونډې په اخره کې د یوسفزۍ ادبي دوستان یاد چیرمن حاجي جان پرویز صاحب ټولو غړو ته داد ورکو او اختتامي دعا یې وکړله.